د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي چې د یو پلاوي په ملتیا ننګرهار ته په سفر راغلی و د دې ولایت له سوداګرو سره د لیدنې سربیره عامې روغتیا ریاست کې د یو باب جومات پرانیست وکړه او د هغه لابراتوار څخه هم لیدنه وکړه چې د خوړو درملو د کیفیت معلومولو په موخه د ولایت کې جوړیږي. د خوړو درملو موین مولوي حمدالله زاهد چې له عامې روغتیا وزیر سره په دغه سفر کې ملګری وایي دغه لابراتوار چې کارونه نږدې 95% بشپړ شوي لنډ وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نو الحمدلله د ننګرهار لابراتوار پس د هرات لابراتوار څخه چې هغه تیر هفته کې تاسو دغه شاهد وست افتتاح سو دا لابراتوار هم افتتاح ته آماده دي 15% کار پاتې دي چې په وزارت شهرسازي کې چې کوم تعدیلات موږ غوښتل چې په دې لابراتوار کې د اچواک سیستم او د دې فوکسي او د دې شان چې مخکې په نظر کې نیول شو هغه په کې تعدیلات راوستل چې هغه مکتوب مربوطه شرکت ته وزارت استعماري په شهرسازي پرون ورکړی دي چې دا ورکې دا کار د 15% هم ختميږي. ممکن په راتلونکي درو یا څلورو هفتو کې مشاهده وسیرو د دغه لابراتوار د افتتاح ده. اهمیت د دې لابراتوار څه دی؟ اهمیت دا دی چې په داخل کې تولیدي غذایی توکي وي یا ادویجات وي چې په ننګرهار په زون کې تولیدېږي یا ننګرهار ته راغلي تجارتي لارې د هغو د لارو دغه باندې که د هوایي لارې څه د زمیني لارې څه وي چې غذایی یا دوایي توکي راځي وارداتي د هغو د کیفیت کنټرول به د همدغه لابراتوار په مټ باندې موږ تجزیه کوو. مولوي زاهد وايي افغانستان کې اوس 119 د درملو تولید فابریکې کار کوي چې یو شمیر هغوی نړیوال معیارونه هم پوره کړي. تیر کال چې د نږدې همسایه موږ ته پروت دي د هغو د مقتدره خلکو څخه ما په خپله د دوی پر ټي وي چینلونو باندې واورېدل چې تاسې صبر وکړئ که چیرې موږ پر دې باندې میډیسن بند کړو دوی به زموږ پښو ته راولي زموږ پښې به رامچوي. یعنې د دوی مشرانو غټو خلکو مشهور معروف شخصیتونو دا خبره کول. خو لله الحمد امارت لکه د ژوند په هره شعبه کې د الله په نصرت باندې د الله پر توکل باندې قدم اخیستی دی. د 12 کارخانو چې په شروع کې فعال وي د 12 کارخانو پر ځای باندې 119 کارخانو خاوندان په دې 119 کارخانو کې څلور هغه کارخانې دي چې د جی ام پی د دبليو ایچ او د عالمي معیارونو سره سم ارزیابي سولې. د خوړو درملو د موین په خبره په تیر کې ځینو هیوادونو هڅه کول افغانستان کې د درملو تولید له خنډ سره مخامخ کړي خو خوشبختانه اسلامي امارت د غستون ځلمنځ وړي او ورځ په ورځ د خودکفایي لور ته نږدې کیږي.